چې زه وګورم زه خپې خو رانه الله واغسې دا د الله کار او زه پې شکر وباسم نه امیده کېږم نه په دې کې به هم زمونږ خیر وي خو هغه وخت زه نا امیده کېږم چې یو مریستی راته کور کې پرېوځي او بیا زما هم څه کار روزګار نه وي مخکې مې دلته په کارتینو کې کارټونه خرڅول اوس هغه هم هر څه راباندې ختم شوي دي کور دی د حاجي صاحب ودانې دا یو نیم وخت کې زما سره مدد وکړي یو نیم وخت کې څه چې هره میاشت یې کوي خو زه دغې باندې زمونږ څه بنده بیړۍ روانه او چې بیا کار هم نه یو دا شي هم نه یو مریستیګانې ما ته پرېوځي وروره که نه نو بیا دغه ټیم کې زه ډېر نا امیده کېږم چې یاره زه هم داسې یم په خپله منډه ترړه هم نشم کولی بچیان مې دونه دي چې ایله ما بس سبق او مدرسې ته ایستلي دي او مکتب ته او خپله زه د کار نه یم او هغې ما څه بل د کار د ستړی نشته چې دا مریستیګانې او دغه راباندې راشي نو بیا زه لږ بېسوره کېږم نا امیده کېږم چې خدایه پاکه دا په ما کمالات راغی داسې یو نیم سړی روان وي ما وګوري هو وایي دا وګوره دا څه رقم شی دی او دا وغه خو زه بس بیا هغه ته غږ هم نه کوم چې یاره تا ما ته څه وویل یا دا ولې وې خو زه بس صرف الله ته وایم چې خدای پاکه تا زه داسې کړی یم بس شکر دی نو د دې د خلکو دا که ما پورې خاندي خو تا زه د دې د خندا کړم نو زه به څه ووایم ماشومان دي کوڅه کې چا سره سیا خوا دې خوا شي یا خبرو کې وران شي بس بیا ورته وایي د ګوډ بچی یا د ګوډ زوی دا پلار یې څه کولی نه شي ویې وهئ نو په دې کې بیا ما ته وایي چې پلاره مونږ ته یې داسې ویلې زه ورته وایم چې هغه چې الله تاسو ونه وهي هغه یې نشي وهلی خو بس زه په دې به مونږ شکر وباسو چې مونږ به د الله په یاد یو په دې حالت یې کړو که د الله چې یو انسان د الله خوښ یو په یاد یي نو زه مرستیا هم پرې راولي او مشکلات هم پرې راولي بس زه هغوی له هم تسلي ورکوم چې بچیا مونږ په دې شکر وباسو تاسو پروا مه کوئ زه الله داسې کړی یم او الله به دې نه ښه وخت هم په مونږ راولي دا خو د الله دنیا دا او الله په خپلو کارونو ډېر ښه پوهېږي خو ناشکري پکې نشم کولی ولې چې الله زه داسې کړم ما ته خلک ویل چې پلاستیکي خپې مه لګوه خو زه وایم چې الله رانه خپلې خپې واخیست دنیایي به څه خپې چې زه بیا ولګوم او زه به پرې وګرځم همداسې پکې خوشحاله یم نو بس چې الله ترې راضي دی زه پرې خوشحاله یم وروره زه په کور کې پروت یم نو چې هر شی ضرورت یو بیا زما د وس نه وي هغې سره زه بیا خامخا محرومه کېږم چې یاره دا شی اوس زما په کارېږي زما د بچو په کارېږي او زه نشم کولی هغه نو څه به وکړم همدغه حالت مې بیا ځوری لږ اولادونه خو زما واړه دي کار روزګار نه کوي زه یو د الله سرې ته ناست یم او یو پخپله په دې حالت کې اوسه پورې مې وروره دلته کارټونه خرڅول او زه هغې کې به مې الله بس ګزاره کوله نظام مې چلېده اوس هغه کارټونه مارټونه هم دی زمونږ رونو حکومتي رونو بند کړي دي هغه ځایونه خراب دي څوک په دې لارو کې نشي کېناستی نو بس د الله سرې ته الله مهربانه شي یو نیم ځای کې د حاجي صاحب غونده کې نیک سړی خدای پیدا کړي او یو کومک را سره وکړي یا چېرته نه موادو کې مې ولیکي بس دغې ته ناست یو نور خو بس ته نه م شته خو کار چې ما ته اوس هم څوک ووایي چې راشئ دا ستا د لاس کار دی او ته یې وکړه نو زه یې کوم ما شپږ میاشتې په کونړ کې م کار کړی دا سیمټو کار د تیږو اواري هر څه بیا ما په خپل لاس کول ناست به م ورته سیمټ به بیا بل سړي اچول خو مطلب چې کار ما ته پیدا کېدو کوم زه په دې لاسونو ګرځم وروره بس الله رانه خپې اخیستې دي او شکر دی لاس کې راله همت را کړی دی چې بس ویلچر مې و هغه هم خراب شوی دی اوس په کور کې په نش حساب دی نو ولاړ دی زه د جوړولو وس نه لرم مستریان دا نور موټرسایکل والا مستریان سایکل والا په هغې پوهېږي نه هغه بل حکومت کې را کړی و اخیستی مې نو دونه زمونږ هم وس نه و بل حکومت را کړی و بس دا حکومت چې راغی دی جمو مومو کې بس هغه هم د واورو شینو و خراب دی اوس په کور کې ولاړ دی هسې که به ولاړ په چوکۍ کې به کښېنم لکه د چوکۍ په شان خو صحیح ده کنې زما د ګرځېدو نه وتی زما هغه پیغام هغه رونو ته دا پیغام دی چې زه په دې حالت کې دا وسه کوم چې ما له څوک یو داسې خدای یو سړی پیدا کړي راته وایي چې دا ستا د لاس کار دی راشه ته یې وکړه هڅه کوم نو زما ورو وروڼه دي هغه د ما نه تکړم دي ماشاءالله او کولی شي چې یو سړی همت وکړي که نه نو هر څه ځان له کولی شي په خپله چې څوک وغواړي کوي کولی شي وسه یو سړی وکړي هر څه کېږي او چې یو سړی زه اوس دې ځای نه نه کوزېږم ته ما نه شي کوزولی بس ناست بیا یم او که همت وکړم کوشم هلته بیا تللی شم او حرکت هم کوی شم نو الله وایي ته حرکت کوه زه به پکې برکت کوم نو زما وروڼه دي همت وکړي کار دې وکړي که نه پیدا کېږي یو بل شي ته دې لاس واچوي یو بل شي ته دې لاس واچوي خو ځان له دې مطلب داسې چې پیدا کړي چې یو 5 روپۍ ماښام ده ځان له پیدا کړي نو امیدي د الله په دربار کې نه ده پکار الله دنیا په امید خوړی په امید دي وخوړه نو الله به دې وچلی او چې نا امیده شوې نو بیا خو هېڅ هم نه کېږي که نو پیغور خو ته بیا ځان له په خپله کار ګورې چې زه تا ته پیغور کوم چې ځه لکه ته داسې ته دا کار پرېږدې نو ما له خو زور نه راکړې دا خو ځان له زور ورکوې که ځان خرابوي هغه رونه زما دا رور ما ته ووایي چې مطلب ته ګوډې دا کار کولی شي او زه د سره زه توکم چې زه ګوډې یم او زه نشم کولی نه کوم نو دله زما څه خو زه ځان خرابوم که نا امیده شم بې همت یم همت نشم کولی خامخا یې بیا لرو رالن ته په تن روغ یې زما رورې ته همت مه کوه ته به څه وکړې ته د ما نه بتر یې بیا که چې همت ونه کړې ته بیا د ما نه هم بتر یې که همت دې وکړو د ډېر څه نه ښه بیا د باچا نه هم ښه چې خپل همت وکړي وایي د هسې ناستې نه د خان بیګار هم ښه دی چې هسې ناست دی
هغې نه هسې وخوځېږه څه شي ته لاس واچوه وقت یې ښه دی هسې ناسته ناامیدي نه ده په کار زما خپل وروڼو ته دا بیان دی او دا پیغام دی نور زما وروڼه ما نه ښه پوهېږي زه خو بې تعلیمه سړی یم په دومره شي نه پوهېږم خو افغانستان دی هر سړی ښه پوه دی زه میندې ورکوټي والې نه الله بس په بم والوزولم او داسې شومه تقریبا دغه نجیب حکومت چې ختم شو دا 30 کاله خو به کېږي 40 پورې خو اوس کله یو ځای ته منډه کوم ځای کې یو ځای کې یو مهربانه شرابانې الله یو نیم ورور را سره کومک وکړي بس هغه د هغې مهرباني د الله څخه ښه دي موږ ورته دواګانې کوو نو خو چې نه شو کولی وروره دا هم بس دغه چې دا څه حاجي صاحب رالیږي کور دی ودانې دا خرچه په دې باندې زه د بچو مدرسې فیس هم ورکوم مکتب فیس هم 1000 روپۍ رانه میاشلي 3 زامن مې دي هغه مې مکتب کې اچولي دغه هم پې کوم او بس څه نه څه پیدا کېږي چې زه بچو له هم پې څه چې شیالو که نه وي نه هغه مخه دې خو له پیدا کړم داسې پرې نه شم پرېښودی که او باقي الله را کړي دی او ساتي الله خو یو وسیله غواړي ولې مې نه ځوری خو بس د الله په کارونو کې څه نه شو کولی زه پې شکر وباسم صبر پې کوم تا سره وروره کور دی ودان زما ټول خپرونه دی الله خوشحاله کړي څوک چې بېکاره الله دې ورته کارونه پیدا کړي بس الله دې په هر سړي ورحمېږي وروره